ګرانو مینوالو دغه د انګلیسي خپرونه یو ځل بیا پیل شوه او په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نو راځو لومړی خپل درس پیل کوو او هغې وروسته بیا نور شیان هم لولو. راځو لومړۍ جملې ته. هو از ډچ؟ هغه څوک دی؟ د بل کس ورته وایي I think his name is Meg. فکر کوم چې د هغه نوم میګ دی. میګ دی. Where is he from? هغه د کوم ځای څخه دی؟ د بل کس ورته وایي he is from China. هغه د چین څخه دی. سرحد Where are you from? سرحد ته د کوم ځای یې؟ سرحد ورته وایي I am from Turkey. زه د ترکیه یم. from استانبول د استانبول څخه، یعنی دا چې استانبول د ترکیې پایتخت دی، یو ښار دی. انقره غالبا پایتخت دی. So how is Istanbul؟ یعنی استانبول څنګه دی؟ استانبول ښار اوس څنګه دی؟ څه ډول دی؟ Istanbul is very old. استانبول ډېر پخوانی دی and beautiful او ښایسته دی، ښکلی دی. بیا پوښتنه کوي What is your last name؟ ستا وروستی نوم تحالف څه دی؟ My last name is اردوګان. زما وروستی یا تحالف نوم اردوګان دی. بل کس پوښتنه کوي Hi John. سلام جان. How are you؟ څنګه یې؟ دی ورته وایي I'm just fine. فقط ښه یم، یعنی ښه یم، برابر یم. My friend Tirsa is here this week. زما ملګرې تیرسا دا اونۍ کې همدلته ده. نو راځو د بل طرف ته بعضې انسټرکشن دي، یعنې لارښوونې دي چې تاسو باید پر دې باندې عمل وکړئ. راځو لومړی ته peer work، یعنې تاسې جوړه ییز ډول کار وکړئ. یو څو کسانو سره کښېنئ، بیا په دې شیانو باندې تاسې سوال ځواب مطرح کړئ. write 5 HW questions. وایي تاسو 5 H یعنې who question W question سره تاسې پوښتنې وکړئ چې دا ته پوښتنیزې کلمې هم وایي. about your partner د خپل ملګري په اړه and 5 HW questions about your partner is best friends. او تاسې 5 پوښتنې بیا د خپل ملګري د ملګري په اړه هم 5 جملې ولیکئ. then ask بیا پوښتنه وکړئ and او answer ځواب ورکړئ د questions پوښتنو ته. نو هدف یې دغه دی چې تاسې په جوړې ډول سره کښېنئ. لومړی د خپل ملګري په اړه 5 جملې جوړې کړئ. په دغه مثال for example who is he، هغه څوک دی. یعنې where is he from، هغه د کوم ځای څخه دی، یعنې څه شی کوي، څه نومیږي. دا ډول پوښتنې 5 جوړې کړئ او بیا د خپل ملګري د ملګري په اړه هم 5 جملې جوړې کړئ. بیا تاسې همدغه پوښتنې او سوال او ځواب په خپلو کې سره مطرح کړئ تر څو ستاسې انګلیسي امپرومنټ یعنې ښه شي او بیخي های لیول ته واوړي. تاسې زیات فوکس په تمرکز یعنې فوکس زیات په انګلیسي باندې وکړئ. انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې په راتلونکي کې د ځان لپاره یو ښه راتلونکی ولرئ او یو ښه دنده ځان ته پیدا کړئ. نو بس د انګلیسي خبرونه همدومره وه. د الله په امان. د ما چینل کې ګډون درسره وکړئ. والسلام.